لکه ذات دی له آفته په امان سته، لکه ذات دی له آفته په امان سته، هسې نشته دی صفات لره نقصان سته. که په سل ژبې یې وایې تر قیامته، که په سل ژبې یې وایې تر قیامته، یو صفت به تمام نه که واصفان سته. له ازله قدیم ته یې بې زواله، له ازله قدیم ته یې بې زواله، ابدا سره هستی د جاویدان سته. او بل ځای درویش درانی لیکي درویشه چې دا دواړه جهانونه پرې ودان دي، درویشه چې دا دواړه جهانونه پرې ودان دي، قرآن دی او قرآن دی او قرآن دی، نور څه نشته. د برکت الله ودان د بلالي تلاوت مننه کورې ودان. رسما د مشاعرې برخې ته ورګرځو. د لومړني شعر د اورولو دپاره به محمد آغا حیدري صاحب راشي، را دې شي او موږ ته د خپل ترتیب کړي شعرونه راواوروي. ډېر قدرمن ملګری محمد آغا حیدري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د افغان ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدرمنو مسؤلینو، راغلو شاعرانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د تیر شل کلن جهادي بهیر ته یو نظم لیکلی دی، عنوان یې دی ستړی مزل. وای رڼا تیاره شوله تور تم راغی، رڼا تیاره شوله تور تم راغی، ښکلي وطن باندې مو غم راغی، ځوانې غوټۍ یې را خزانې کړلې، چې سور ښامار زموږ په چم راغی. په موږ یې وکړو د بمونو باران، په موږ یې وکړو د بمونو باران، بس راته راغی د دردونو باران، ویل یې ولی په سر سر باندې داسې د سترو وحشتونو باران. څه یې زخمیان کړل څه زندان ته لاړل، څه یې زخمیان کړل څه زندان ته لاړل، ځینې ملګري ګورستان ته لاړل، بیا مهاجر شول له وطنه کډه، له لوی ښارونو نه بیابان ته لاړل. د وحشت نور انتها جوړه شوه دوست صاحب، د وحشت نور انتها جوړه شوه، په مونږ داسې کربلا جوړه شوه، چې بچا نوم د مسلمانو واخیستو، د دې یهودو به غوغا جوړه شوه. یو څو خاینې په څوکۍ کېنول، یو څو خاینې په څوکۍ کېنول، زموږ په سرو یې په ګدۍ کېنول، د الله مرسته او نصرت یې هیر کړو، غټ جاهلان یې په ماڼۍ کېنول. بس زندگی و عیش و نوش و، بس زندگی و عیش و نوش و، دیموکراسي و داسې جوش و، د غلامۍ زنځیر یې غاړې ته کړ، د شنو ډالرو خرید او فروش و. له خپل راتلونکي ناخبره و دوی، له خپل راتلونکي ناخبره و دوی، ټانګ تیارو باندې په غره و دوی، چې به له کوم طرف پرې ډز وشولو، بیا رسېدلي تر سنګره و دوی. په بل طرف کې څو مظلوم انسانان، په بل طرف کې څو مظلوم انسانان، په ناچارۍ و جګرخون انسانان، د زندګۍ حق یې اخیستی و ترې، په زندانونو محکوم انسانان. په تورو شپو کې په تورو شپو کې په پیرو ګرځېدل، په تورو شپو کې په پیرو ګرځېدل، خپل او پردو نه په تیارو ګرځېدل، ورته چا لاس هېڅ د کومک ورنه کړ، یب له پښې په تورو شپو ګرځېدل. په سر خوړلی ګزار جوړ شو، په سر خوړلی ګزار جوړ شو، ورپسې نور قرار قرار جوړ شو، دوی توکل په پاک الله وکړلو، بیا یې د سوي زړه پرهار جوړ شو. په هر لاره یې کمین کمین کړل،
په هر لارې کمین کمین کړل، موټر بمونو په زړګي غمګین کړل، توره تبۍ شوه ورته ټوله ځمکه، ټول کافران په اورو کې خوړین کړل. فدا صاحب ترې په غیرت یې ازادي واخیسته، ترې په غیرت یې ازادي واخیسته، هم یې په زوره ترې خوښي واخیسته، په ښکلي دین باندې ننګه وکړه، بس له اشغال خپلواکي واخیسته. دلته نور پای د اشغال راغی، سمون صاحب دلته نور پای د اشغال راغی، ورته د تېښتې لوی مورال راغی، د شهیدانو وینو رنګ راوړلو، د دې سورمخو نور زوال راغی. وطن آزاد شو خوشحالي راغلله، وطن آزاد شو خوشحالي راغلله، په کور او کلي کې خوښي راغلله، بیا روڼ سهار شو سپین سرک شو د لمر، نور مو د ورونو ورورولي راغلله. زما حیدري تا ته وصیت د ګوره، زما حیدري تا ته وصیت د ګوره، هم په زاریو نصیحت د ګوره، پام کوه وینو کې خیانت ونه کړې، پام کوه وینو کې خیانت ونه کړې، دغه د پاک الله نصرت ته ګوره، دغه د پاک الله نصرت ته ګوره. یو درې کړۍ دي، په دې سره به اختتام ورکو. وایي راته یادېږي نن دا ستا هغه خوږې خبرې، راته یادېږي نن دا ستا هغه خوږې خبرې، راته په مینه دي چې وکړلې وړې خبرې، له مودو وروسته دې راغلی نن وصال جانانه، له مودو وروسته دې راغلی نن وصال جانانه، زړګی مې غواړي نن له تا سره رڼې خبرې، او ستا د لیدو په تمه بیا خدای پاماني کومه، ستا د لیدو په تمه بیا خدای پاماني کومه، مه هېروه هغه وعدې هغه پخې خبرې، او حیدري وګوره ته یو ځل له نږدې ورسره، حیدري وګوره ته یو ځل له نږدې ورسره، نه کېږي نورې موبایل کې دا اوږدې خبرې. درویش درانی لیکي وایي دښمن ته ورخطا نو له خپله وېرېدل، دښمن ته ورخطا نو له خپله وېرېدل، چې ناستو په مورچل کې یو له بله وېرېدل، نیکان هلته هم وو مګر په شمېر و دومره کم، نیکي چې به یې چېرته هم کوله وېرېدل، په دې ګمان چې ور یې دښمنان ورټکوي، درزا چې یې د خپل زړه اورېدله وېرېدل، درویشه جابر یو او ځپلی ولس ډېر، درویشه جابر یو او ځپلی ولس ډېر، خبر نه یم دا ډېر له یوه څه نه وېرېدل. ډېر ارزښته زیاته مننه له ښاغلي حیدري صاحب څخه. د پروګرام دغه شیبو کې د خوندورو شعرونو د اورونې لپاره بیا هم ستوری عبدالرحیمزی راغواړو. را وکړي خدای یو څوک، را وکړي خدای یو څوک، دا ستا په ځای یو څوک، نانا ته مه راځه را به شي پای یو څوک، نانا ته مه راځه را به شي پای یو څوک، ستوریا هیڅ هم نشوي باید چې وای یو څوک، ستوریا هیڅ هم نشوي باید چې وای یو څوک. سلام ټولو ملګرو ته، د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ ټولو مسؤلینو ته ډېر مبارکباد وایم چې دغه بنسټ را پیل کړی دی او بریاوې نصیب شه. مدیر صاحب څو شعرونه دي اجازه ده. ترخې اوبه د خپل ایمان په لمبې هم اړوم، ترخې اوبه د خپل ایمان په لمبې هم اړوم، او له سندرو سره ګډې تسبیح هم اړوم، ترخې اوبه د خپل ایمان په لمبې هم اړوم، او له سندرو سره ګډې تسبیح هم اړوم، زه هغه یم چې له تبلیغه فراغت ومومم، زه هغه یم چې له تبلیغه فراغت ومومم، جام جام وړه د فلانکي خان په تبلیغ هم اړوم، زه هغه یم چې له تبلیغه فراغت ومومم، جام جام وړه د فلانکي خان په تبلیغ هم اړوم،
فتح علي که د عقبا په محفل مخ شو سره فتح علي که د عقبا په محفل مخ شو سره کچکول کچکول سکې وستا په باجې هم اړوم هغې ویل لنډۍ مې زده دي تل پرې خوله خوږوم هغې ویل لنډۍ مې زده دي تل پرې خوله خوږوم او کله کله سره منګل په چمبې هم اړوم هغې ویل لنډۍ مې زده دي تل پرې خوله خوږوم او کله کله سره منګل په چمبې هم اړوم ستوري ژوند لنډ دی او طواف د میکدې هم کوم ستوري ژوند لنډ دی او طواف د میکدې هم کوم ریا دې نشي یو څو شپې په کعبې هم اړوم خرابات کې له چپلکو سره ناست دی خرابات کې له چپلکو سره ناست دی چې زاهد غوندې هلکو سره ناست دی قصیده وایي غزله که بدله قصیده وایي غزله که بدله څه ارشاد کان د خټکو سره ناست دی نه صابر شته نه زر کې نه کوترې نه صابر شته نه زر کې نه کوترې بعض خود به توت خوراکو سره ناست دی او په کوچۍ مینو بل اور شو در پاتې په کوچۍ مینا بل اور شو در پاتې په مرغۍ مینا ډکو سره ناست دی ادکۍ دې در خبره ده که نه ده ادکۍ دې در خبره ده که نه ده چې زما غوندې لوچکو سره ناست دی خانه ښکاري چې ویرېږې له غریبه خانه ښکاري چې ویرېږې له غریبه له دوه درې ډکو ټوپکو سره ناست دی فراموش دې په دوهمه پره هوش کړ فراموش دې په دوهمه پره هوش کړ څه حاجت چې پیاله ډکو سره ناست دی فراموش دې په دوهمه پره هوش کړ څه حاجت چې پیاله ډکو سره ناست دی ستوري ټول کوي درنې درنې خبرې ډېره بخښنه کوئ ستوري ټول کوي درنې درنې خبرې مجلس ترک وه چې سپکو سره ناست دی ډېره مننه ډیر ښه عمر دراز مروت لیکي ما هم خوشحال ساتي رقیب له ګوتو هم نه باسي ما هم خوشحال ساتي رقیب له ګوتو هم نه باسي لالی د امن هم قایل دی ولې شر هم ساتي دا د ځان قدر زیاتوي عمر دراز مروته دا چې انکار هم کړي او ځان مرور هم ساتي ډیره مننه عبدالرحیم زی صاحب واقعا ډیر خوند یې وکړ کور دی وطن خدای دې وکړي چې دا د اولنۍ راتګ نه وي بیا هم راشي د پروګرام دغه شیبو کې به رفیع الله ریحان صاحب راوغواړو تر څو موږ ته خوندور شعرونه راواوروي څو بیتونه دي چې له زنځیري زلفو د لاندې اننګي پټ شوي له زنځیري زلفو د لاندې اننګي پټ شوي که تورو خاورو کې لالی سره غمي پټ شوي او په سپین څادر کې ګلابي حسن دې پټ ګرځوه په سپین څادر کې ګلابي حسن دې پټ ګرځوه د زړه زخمونه مې روغ نه دي خو خالی پټ شوي او زما چې دواړه سترګې څار نه کوي پوه یم پرې زما چې دواړه سترګې څار نه کوي پوه یم پرې خیالي قدم په دغه لاره د لالي پټ شوي او د خالی جیب او بېوسۍ ژوندونه ستا له لاسه هغه د ښې ورځې یاران رانه بیخي پټ شوي سلامونه او نیکې هیلې پیرزوینې ډېر خوښ یم چې بیا هم په یو ادبي بنډار کې له محترمو مشرانو شاعرانو ځوانانو شاعرانو سره یم وخت ډېر نه نیسم یو بل غزل وایم چې بیخي وې سختې مګر بیا هم پکې یاران غی بیخي وې سختې مګر بیا هم پکې یاران غی د ژمي شپې ورته ډېر وم انتظار رانه غی او زړه به نو دومره وي بدبخته راته ووایه چې زړه به نو دومره وي بدبخته راته ووایه چې زما په دې ټول عمر د یو ښکلي په کار رانه غی او ښایي د عشق فلسفې بدلې شوي وي چې ښایي د عشق فلسفې بدلې شوي وي چې دغه وختو کې هیڅ عاشق چرته په دار رانغی او څو واسطې والا راغلي وو چکچکې هم وې څو واسطې والا راغلي وو چکچکې هم وې مشاعره وه مګر مونږ ته پکې وار رانغی او چې نفرتونه ځنې ویسي مینه پرېږدي پکې چې نفرتونه
ځینې ویسي مینه پرېږدي پکې پروردګاره داسې غټ سیلاب په ښار رانغی او ریحان مدام وایم قربان دې شم وړې تنوږی ریحان مدام وایم قربان دې شم وړې تنوږی مګر د ستا له خولې بیخي اواز د جار رانغی. ډېره مننه. ما سره که جوړ دی او که وران دی په ما ګران دی ما سره که جوړ دی او که وران دی په ما ګران دی څه کوي جانان خو نو جانان دی په ما ګران دی ځار د ناڅاپي دیدن د کیف به یې څه وایم اخ الله په سره وړي باران دی په ما ګران دی او چې تا را پیرزو کړی دی په سر سترګو منظور دی چې تا را پیرزو کړی دی په سر سترګو منظور دی جانانه دا قدر دی که درمان دی په ما ګران دی. ډېره زښته زیاته مننه کور ودان د رفیع الله ریحان د ښایسته شعرونو. اوس هم د پروګرام په دغه برخه کې ماهر احسانزی راغواړو. را دې شو موږ ته دوی خپل شعرونه راواوروي. زه خو ډېر شاعر نه یم ښې کوم. سلامونه ټولو ملګرو ته. حاجي صاحب نظم به ووایو البته نو اوس غزل دی چې زما د زړه د غلا یادګار دی پکې زما د زړه د غلا یادګار دی پکې سترګې د ما اړوه کار دی پکې دا زړه په ټولې دنیا ولې ورکم دا زړه په ټولې دنیا ولې ورکم ټوله دنیا د پکې یار دی پکې او دا بېلارۍ کلي ته چا راوړلې دا بېلارۍ کلي ته چا راوړلې داسې چې هر سړی په لار دی پکې ستا ماته شوې واده مات لاس غوندې ستا ماته شوې واده مات لاس غوندې که د کار هم نه ده خو کار دی پکې د پښتنو سترګو له ژبې قربان د پښتنو سترګو له ژبې قربان چې درته پټې کړي اقرار دی پکې عشق به خواږه د وصال هم لري خو عشق به خواږه د وصال هم لري خو د زړه خوراک او انتظار دی پکې عالم دې ورکړي دې تابوت ته وږي عالم دې ورکړي دې تابوت ته وږي لکه عالم سړی ایثار دی پکې عالم دې ورکړي دې تابوت ته وږي لکه عالم سړی ایثار دی پکې د حصارک تول په درنو کاڼو دی د حصارک تول په درنو کاڼو دی پر احسانجي سربیره زیار دی نن د زیار صاحب کلیزه مو البته اتایومه خدای دې ډېر عمر ورکړي ډېره مننه له ټولو کورو دی. سید شینواری لیکي وایي خبره نه اورې نه شاته ګورې خبره نه اورې نه شاته ګورې له ډېره کبره هوا ته ګورې چې ملامت یې ځمکې ته ګوره چې ملامت یې ځمکې ته ګوره څه دې مطلب دی چې ما ته ګورې. ډېره مننه حافظي دي نو کنې دغه غزل ډېر خوند هم راکوي ماته. د پروګرام دغه شیبو کې به احمد بشیر مساخیل راوغواړو. مبشر دی احمد مبشر مساخیل راشي او موږ ته د خپل شعرونه راواوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې پښتنه مینه ادب احترامات مې ومنئ. فدا صاحب مننه چې موږ ته بلنه راکړم. ټولو ملګرو په اجازه رحیمزي صاحب بیتونه به اول وایم. پر حیرت سوداګانې مې په سر دي پر حیرت سوداګانې مې په سر دي آینه شوم او که بله څه قصه ده اندرون کې مې د یخ غرونه ولاړ دي اندرون کې مې د یخ غرونه ولاړ دي مخامخ مې راته ناسته سره لمبه ده اندرون کې مې د یخ غرونه ولاړ دي مخامخ مې راته ناسته سره لمبه ده خرابات کې کله ناست یې او که نه یې خرابات کې کله ناست یې او که نه یې بې ادبه ماته کړې د پیاله ده یګرنګي په خپله لویه ریا بولم یګرنګي په خپله لویه ریا بولم بېرنګي د بل بابا په اجازه ده
او له شخصیته تر فردیته نرگسیت و ستوریه بس بی شخصیتی ښکلې جامه ده. له شخصیته تر فردیته نرگسیت و ستوریه بس بی شخصیتی ښکلې جامه ده. درویش صاحب بیتونه دی وایي، سوری صاحب دا دی درته ډالۍ وایي، څه بل شانته ښایسته یې د کنان خو چېرته نه یې، څه بل شانته ښایسته یې د کنان خو چېرته نه یې، یا ښکلیه د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې. ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري، زما د زړه په دښتو کې روان خو چېرته نه یې. ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري، زما د زړه په دښتو کې روان خو چېرته نه یې. 11 واړه ستوري په سجده درته پراته دي، په زر دې زلیخې ښکاري، اسمان خو چېرته نه یې. خبرې پېښور د سترګولو پیغلو ښکار دی، خبرې پېښور د سترګولو پیغلو ښکار دی، هلکه څومره ښکلی یې، افغان خو چېرته نه یې. چې شعر د خپل قام د مینې زیږنده چینه ده، چې شعر د خپل قام د مینې زیږنده چینه ده. لالیه ته هغه درویش روښان خو چېرته نه یې، لالیه ته هغه درویش روښان خو چېرته نه یې. په دغه غزل سره به یې پای ته ورسوم. وایي دا ستوري صاحب ته مې ورته ویل ما یو غزل راولېږه، بیا دی راولېږه. وایي دا تربوی د له تا مخکې راځي، دا تربوی د له تا مخکې راځي، ښار ته خبر له بلا مخکې راځي. زه په هندارو باندې سترګې تړم، سپینه چې خلاصه شي بقا مخکې راځي. زه په هندارو باندې سترګې تړم، سپینه چې خلاصه قبا مخکې راځي. خوله یې عطا کړه له شرابو نه پاس، یعنې له غوښې ښوروا مخکې راځي. خوله یې عطا کړه له شرابو نه پاس، یعنې له غوښې ښوروا مخکې راځي. ښکلیه جفاو دې حمزه کړم آخر، ښکلیه جفاو دې حمزه کړم آخر، اوس له ژړا نه خندا مخکې راځي. پر ژۍ ولاړو ته لاس مه غځوئ، تر ناخدا او خدا مخکې راځي. پر ژۍ ولاړو ته لاس مه غځوئ، تر ناخدا او خدا مخکې راځي. مرګ همیشه ژوندون ته سنګر نیولی، ګوره ډیوې نه هوا مخکې راځي. مرګ همیشه ژوند ته سنګر نیولی، ګوره ډیوې نه هوا مخکې راځي. د منصوردینو په مذهب شه خبر، ستوري فنا تر بقا مخکې راځي. د منصوردینو په مذهب شه خبر، ستوري فنا تر بقا مخکې راځي. نړۍ مننه. کرښې د ورغوي سولوم لکه چرسي، کرښې د ورغوي سولوم لکه چرسي، پال کې سرچپه ده راختلی انتخاب. ډېره زښته زیاته مننه د احمد مبشر مساخیل د ښو شعرونو کورې ودان. د پروګرام په دغه برخه کې به محمد صابر مهاجر ملنګ ته بلنه ورکړو چې راشي او موږ ته ترنم وکړي. د افغان ویاړ ټولنیز او فرهنګي بنسټ ټولو درنو او محترمو مسؤلینو ته او بیا درنو ادیبانو ته مېلمنو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله. د تاسو ټولو په اجازه نو اول به یو وړوکی شان غزل درته ووایم، بیا به انشاءالله یو ترنم درته وکړم. وایي په هر حسن زر مین شم، په هر حسن زر مین شم، دا زما څنګه عادت دی. او لاس تړلی ورته پروت یم، لاس تړلی ورته پروت یم، څه سرزوری محبت دی. او له ګړنګ نه یې ګزار کړم، له ګړنګ نه یې ګزار کړم، دا باور څه مصیبت دی. او پروژه کې د مچکې لالي کړی راته سات دی. مننه. او پروژه کې د مچکې لالي کړی راته سات دی، سر له یاره ځارېدل هم دا د مینې کرامت دی. او ستا د حسن خیرات غواړي، ستا د حسن خیرات غواړي، زړه مې کړی نن فرلت دی. او تړ مو اوښکو سره ژوند خو د مهاجر ملنګ قسمت دی. یو ترنم به وکړم، زه فاصلنګ ترنم ته راغلی وم، خو خیر زموږ د ملګري کرامت الله صاحب یو شعر د اختر په ارتباط باندې لیکلی. اول امیر المؤمنین صاحب تا، بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت تا،
مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته اول امیر المؤمنین صاحب ته بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت ته مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته د کار د خلکو او کوچیانو وروڼو د کلیوال پردي او خپل مبارک هر ولایت ته ځان ته وایم وی د ځانګړی د کابل مبارک د ښار د خلکو او کوچیانو وروڼو د کلیوال پردي او خپل مبارک هر ولایت ته ځان ته وایم وی د ځانګړی د کابل مبارک اول امیر المؤمنین صاحب ته بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت ته مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته له بدو سترګو دې خدای ساتي راته دا ازادي او دا اختر په هیواد عجیب کیف لري د امن فضا د خوشحالۍ ختلی لمر په هیواد له بدو سترګو دې خدای ساتي راته دا ازادي او د اختر په هیواد عجیب کیف لري د امن فضا د خوشحالۍ ختلی لمر په هیواد اول امیر المؤمنین صاحب ته بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت ته مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته د دې سپېڅلې مبارکې ورځې په برکت مو نور خدای مه بېلوه ټول مسلمه امت یو ځای غواړمه هیڅ مسلمان ورور له ورور مه بېلوه د دې سپېڅلې مبارکې ورځې په برکت مو نور خدای مه بېلوه ټول مسلمه امت یو ځای غواړمه هیڅ مسلمان ورور له ورور مه بېلوه اول امیر المؤمنین صاحب ته بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت ته مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته خدای د دې سترې خوښۍ پروي ته ټول مسلمه امت ورکړي بریا د کرامت په شمول ټول مؤمنان غواړي لمانځه نه د اختر او اقصا خدای د دې سترې خوښۍ پروي ته ټول مسلمه امت ته ورکړي بریا د کرامات په شمول ټول مؤمنان غواړي لمانځه نه د اختر او اقصا اول امیر المؤمنین صاحب ته بیا د نړۍ ټول مسلمان ملت ته مبارک مو د خوښیو اختر خاص مبارک دی افغان ملت ته خاص مبارک دی افغان ملت ته نن راته ځمکه د خوښۍ څخه ځای نه راکوي نن مې د یار سره د عید مبارکي کړې ده
ډیره مننه کور ودان د ښاغلي محمد صابر د ښایسته شعرونو او بهترین ترنم کور ودان. د مشاعرې په دغه برخه کې ډیر قدرمن داسې ملګری چې موږ نن سبا د استاد حساب پې کوو، موږ د استاد په توګه وینو او د ده د علمیت نه د ده د ادبي هڅو نه ګټه اخلو. ډیر قدرمن ملګری نقیب احمد عزیزي راغواړو، را دې شي او موږ ته دې خپل خوندور شعرونه راوړو. ټولو ته سلامونه، باید یوه کیسه جوړ روغ او خوشحاله به یاست. په ډېرو درنو الفاظو سړی راوغوښتل چې لا وارخطا کېږي. ډېر خوشحاله یو چې له ټولو ملګرو سره یو. یو نوی شعر به ووایم لکه کریمي صاحب وویل ټولو په اجازه. وایي تا ته چا ویل چې ته په انتظار د نصیب کېنه، تا ته چا ویل چې ته په انتظار د نصیب کېنه، اوس اغزنو نندارو ته د سخت زلي رقیب کېنه. لکه شمع چې درېږي لکه غر چې په تمکین وي، لکه شمع چې درېږي لکه غر چې په تمکین وي، په همدې ډول ولاړ شه په همدغه ترتیب کېنه. لکه شمع چې درېږي لکه غر چې په تمکین وي، په همدې ډول ولاړ شه په همدغه ترتیب کېنه. او سیاست د فکر شای کړه، سیاست د فکر شای کړه، مقالې لیکه تحلیل کړه، خو هنر د زړه رهبر کړه، شاعر پاڅه ادیب کېنه. سیاست د فکر شای کړه، مقالې لیکه تحلیل کړه، خو هنر د زړه رهبر کړه، شاعر پاڅه ادیب کېنه. چې دی هم ترې ولاړ نه کړې زړه یې ونیسه حاکم شه، چې دی هم ترې ولاړ نه کړې زړه یې ونیسه حاکم شه. ته له داسې یوې لارې په منبر د خطیب کېنه، چې دی هم ترې ولاړ نه کړې زړه یې ونیسه حاکم شه. ته له داسې یوې لارې په منبر د خطیب کېنه. او ژوند ټول عشق نه دی نقیبه، رخصت کړه ژړا بس کړه. ژوند ټول عشق نه دی نقیبه، رخصت کړه ژړا بس کړه. په خمر د پردو ورشه دسترخوان د قریب کېنه. ډېره مننه. د پروګرام په دغه شیبو کې راځي میاد الله مشال. د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدرمندو مشرانو، پیدا صاحب او راغلي شاعرانو، د ادب مینوالو ټولو ته د هرکلی او پښتنه مینه وایم په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا چې د شعر او شاعرۍ سره ډېر نه یم پاتې سوی. زموږ ملګری اسنزی صاحب وایي زه داسې د ملګرو ادبي بنډار ده. موږ ویلي چې وربسې نو ستاسو ته به یو څو شعرونه ډالۍ کړم. وایي دیدنونه به دې ډېر رانه قضا شي، دیدنونه به دې ډېر رانه قضا شي، پر ما داسې عجیبه وختونه راغلل، ډېر مې درته وکتل خو لاس دې راته پورته نه کړو، ډېر مې درته وکتل خو لاس دې راته پورته نه کړو، زما څه مروره که روژه در باندې جوړ وه. یو بل شعر ده موږ ګري ویلی نه نو همغه شعر به هم درته ووایم. وایي بغیر له تا ژوند تېرول وړه خبره نه ده، بغیر له تا ژوند تېرول وړه خبره نه ده، په داسې نه څه ژړېدل وړه خبره نه ده، هر څه به پرېږدم هر تاوان لره به غاړه کېدم، هر څه به پرېږدم هر تاوان لره به غاړه کېدم، خو ستا دیدن قضا کېدل وړه خبره نه ده. دا د تهمت درنې څپېړې د نفرت خبرې، دا د تهمت درنې څپېړې د نفرت خبرې، له دې هر څه نه ځان ساتل وړه خبره نه ده. په دغه تمه چې د دوه سترګو دیدن دې وسي، په دغه تمه چې د دوه سترګو دیدن دې وسي، له زهر و تریخ انتظار وړه خبره نه ده. همداسې ښه یم همداسې دې ټپېږم مدام،
همداسې ښه یم همداسې د ټپېږم مدام د غم لټا لټا کېدل وړه خبره نه ده ستا حقاني کوثر یم دومره جرأت نه لرم ستا حقاني کوثر یم دومره جرأت نه لرم له تا نه لاره اړول وړه خبره نه ده او په دغه یو 4 بیتو سره له حسن صاحب سره هم خدای پاماني کوم اگر چې لږ زره شوق دی د مولوي صاحب په اجازه وایي چې خوله دې رانه واخیسته خولګۍ به راکوې وایي چې خوله دې رانه واخیسته خولګۍ به راکوې د پیدا صاحب خوستی ده بخوستی ده باکې باید ورته ووایم خو نه شو وایي چې خوله دې رانه واخیسته خولګۍ به راکوې په تمه دې ناست لاس د یارۍ به راکوې غوښتنه چې ترې وکړم د نرمو نرمو شونډو مسکی شي راته وایي چې روپۍ به راکوې خوشحال بابا څه وایي تا چې بوسه راکړه زه پرې بې حسابه مست شوم شونډې دې زیبا دي ای زما نګارې مستې چارې په ما وکړې وایي چارې زما نه دي ستا نه دي د چا دي ای زما نګارې مستې تا وویل خوشحال ته نورې لا تر ما زیبا دي شته تا وویل خوشحال ته نورې لا تر ما زیبا شته څوک تر تا زیبا دي ای زما نګارې مستې ډیره مننه کور ودان د پروګرام دغه شیبو کې به ښاغلی جوهر افغان راوغواړو را دې شي او موږ ته دې ترتیب کړي شعرونه راواړوي بسم الله الرحمن الرحیم د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ له مشرتابه او ټولو مخلصو ملګرو څخه نړۍ مننه چې یو ځل بیا یې داسې ادبي بنډار برابر کړو د ملګرو شاعرانو سم وپېژندل ریحان صاحب سم وپېژندل البته پېژندل خو هم لیدل مو نه وشي ورسره دیدن همدن وشه نو ډېره زیاته مننه نو په لومړی کې به څو انتخابي بیتونه وایم وروسته به غزل درته وایم ولې راته وایې چې لږ وار وکه وار څه معنا کار د مینې کار دی له دې کاره انکار څه معنا خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه خلک پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه پوی بشي لوی بشي چې سترګې د یار څه معنا ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه سر په اوږو څه معنا او سر په دار څه معنا چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښیمه چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښیمه خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنا او حمیم صاحب وایي نه سا پورته ځي نه ښکته نه څه وایي نه څه وایم نه سا پورته ځي نه ښکته نه څه وایي نه څه وایم له هېر شوي محبته نه څه وایي نه څه وایم ما وې مخکې مو دوه لارې هغه ستا ده او دا زما بې ځوابه شه اوچته نه څه وایي نه څه وایم بې سببه یې رڼا د سترګو نه کمه شوې ده بې سببه یې رڼا د سترګو نه کمه شوې خوله یې له خپله مجبوریته نه څه وایي نه څه وایمه یو وخت یو د بل خبرو باندې نه مړېدو دواړه مګر اوس بې ضرورته نه څه وایي نه څه وایمه او سلطاني صاحب وایي غم ته دې پرېښودم تیارو باندې دې وسپارلم چا چې وژلی وم هغو باندې دې وسپارلم ته چې راګرځې زه به د تورې خاورې شوی یم د بېلتانه په سرو لمبو دې سپارلم اوس مې رنګونه د سپرلي رخسار کې مه لټوه ته چې روان شوې په پښتو باندې دې وسپارلم خود به رڼا وي چې راته هره یوه لار د ژوند مورې په 10 سپارو باندې دې وسپارلم وخت چې د عشق و نو کریمه زندګي دې ومه وخت چې د عشق و نو کریمه زندګي دې ومه چې ځای دې ننګ راغی پردو باندې دې وسپارلم ممتاز ورکزی لیکي کیسه د یو څراغ کوم تورتم او بیا ځم کیسه د یو څراغ کوم تورتم او بیا ځم په کړس یوه خندا کوم په کړس یوه خندا کوم غم او بیا ځم کیدای شي خدای مې وبخي په دغه عبادت کیدای شي خدای مې وبخي په دغه عبادت یو ښه ساعت درګورم صنم او بیا ځم او داغونه د سجدو په تندو شمارم مه یریږه داغونه د تندو په سجدو شمارم مه یریږه لږ خپل ځان پویومه محترمه او بیا ځم او ممتازه ما له چل د غمرازۍ نه راځي نور ممتازه ما له چل د غمرازۍ نه راځي نور د سوي چنار سوري ته کینمه او بیا ځم
کرمزی صاحب راځي موږ ته خوب ترنم کوي. سړی پکې کافر شي. ټولو ملګرو ته سلام. امید دا دی چې تر دې در باندې په ټولو باندې روژې په خیر سره تېرې شوې. دردونه غمونه د دې باعث شوي نه چې کپوتې مو خوړلې وي او پوره م را رسولې. موږ په دفتر کې غیر له احسانزي صاحب نه مه واره چې روغ پاتې دا موږ ملګري چې سره کېنو پاتې نورو نو ټولو سیرومونه م کړي او د پیچکاریګانو دوزونه مو پوره کړي. نه د لپاره زه ډېر یو ښه جواب لرم خو هغه اوس دلته نه وایم. نه ډېر ښه جواب یې راسره زه د استاد ګلرحمان رحماني صاحب څو کرښې دي دا وایم. ځان مې لیدلی آینې ماته دروغ مه وایه نه یم تل د زمانې ماته دروغ مه وایه زم جړ زلفې څموم د لاشور د پیغلې خوب رازې که نه رازې ماته دروغ مه وایه بیا 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 په خوب کې سمندر وینم او ماته بیړۍ لالا من راضیه دې ماته دروغ مه وایه د رحماني د غزل تورې بدستوري نشي د چال زلفو جوړ شپې ماته دروغ مه وایه ټیک د انتظار کوې خو چاته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې ټیک د انتظار کوې خو چاته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې لږ د زمانې مزاج ته ګوره بیا غږېږه لږ د زمانې مزاج ته ګوره بیا غږېږه مینه ښه ناره ده خو بیدیا ته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې خدای خبر دا چاته دی زړه ډک دی له خبرو خدای خبر دا چاته دی زړه ډک دی له خبرو هلته یې څوک نه اوري نو ماته کوې خط و خال شته دی که هوا ته کوې
خط و خالشته ده که هوا ته کوي تو ورته دعا وایې لاسونه دې اوچت کړل تو ورته دعا وایې لاسونه دې اوچت کړل زه ورته ګیلې وایم مولا ته کوي خط و خال شته ده که هوا ته کوي خط و خال شته ده که هوا ته کوي څومره خو مبهمې اشارې کوي قیصره څومره خو مبهمې اشارې کوي قیصره هیڅ پرې نه پوهېږو کومې خواته کوي خط و خال شته دی که هوا ته کوي ټیک د انتظار کوي خو چاته کوي خط و خال شته دی که هوا ته کوي خط و خال شته دی که هوا ته کوي های خط و خال شته دی که هوا ته کوي کریمي صاحب ډېر خوندور وو نهایت خوندور وو بیخي یوې بلې نړۍ ته لاړو نو که څومره مې فشار راوړ نو دا خو چې فشار مې راوړ کړي طبعه نه وه خو په دومره ناروغۍ کې دي چې دومره زغم وکړه الله دې اجرونه درکړي عزتمن اوسئ دا چې هسې سحرګرې سترګې ستا دي دا چې هسې سحرګرې سترګې ستا دي په ناحقه د تقوا لاپې زما دي تا چې وویني مین در باندې نشي هغه زړونه غونډي کاڼي د بیدیا دي او وایزان چې یادوي د جنت هورې ما په دا سترګو لیدلې په دنیا دي او د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته عاشقان د نام و ننګ بې پروا دي د دوهم ځل لپاره قدرمن ملګری محمد آغا حیدري صاحب راځي یو شعرونه وایي بیا به له هغې وروسته انشاءالله بیا مو وایم چې عزیز صاحب بیا زموږ د غونډې ارزونه کوي یو ځل بیا سلامونه وایي ژوند کې وې شیبې خرابه کړی یم ژوند کې وې د شوخۍ بښنه غواړم ژوند کې وې شیبې خرابه کړی یم داسې اندېښنې خرابه کړی یم او تیرې شوم تر څنګ تږی سیراب نه شوم تیرې شوم تر څنګ تږی سیراب نه شوم ستا د یاد چینې خرابه کړی یم او مخامخ کتلو کې انځور اخلي مخامخ کتلو کې انځور اخلي مخامخ شیشې خرابه کړی یم او ستا په یاد چې ماته اشارې کوي ستا په یاد چې ماته اشارې کوي پاس سپوږمۍ رڼې خرابه کړی یم تل زه حیدري ورته ځورېږمه هغې یوې شپې خرابه کړی یم وایي تل زه حیدري ورته ځورېږمه هغې یوې شپې خرابه کړی یم وایي یو غزل ده وای خیال سره مستا د یادو کړي شوي خیال سره مستا د یادو کړي شوي یو د بزړګي کې داسې څړي کې شوي کله چې داستا انځور ته ځیر شولم
کله چې دا ستا انځورو ته ځیر شولم سترګې مې پردو باندې تاریکې شوې هغه وخت نه ستا په درد سوځېږمه هغه وخت نه ستا په درد سوځېږمه وینې مې چې تا سره شریکې شوې او ستا د بېلتانه باد چې پرې والوته ستا د بېلتانه باد چې پرې والوته هله مې د ژوند څانګې باریکې شوې او پس له ډېره وخته دې لیدو باندې سترګې دې په تورو رنجو شکې شوې او شوله مې خړوبه د وصال تنده نورې مې د مینې شپې انتیکې شوې او راغی حیدري نور په خندا جوړې چې تا سره اړیکې شوې. ډېره مننه. کینما له غمه سره وژاړم ښې له دې همدمه سره وژاړم ته په غوړېدو د ګلاب وخانده زه به له شبنمه سره وژاړم جوړه شي درویشه شاعري ترنه زه چې له قلمه سره وژاړم